السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ورځ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې یو ډېر ښه ښکلی اپلیکیشن ده. هغې اپلیکیشن په وسیله تاسې کولی شئ چې یوازې هغه اپلیکیشن چې تاسې انسټال کړئ نو هغې په وسیله تاسې کولی شئ 10 ګونه یا هم 100 اپلیکیشنونه تاسې انسټال کړئ. هر کله چې یو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو ته به څنګه سي 10 اپلیکیشن نور هم درکول سي، په هغې کې تیار وي. نو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو ټوټول نو مخه لومړی تر تاسو در ورسیږي. نو اوس زه ویډیو شروع کوم او تاسو ته یې طریقه ښیم. نو لومړی به تاسو یو اپلیکیشن ده چې هغه به څنګه کوئ له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. سوشل میډیا براوزر دغه اپلیکیشن به څنګه کوئ تاسې را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله دې اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، د هغه ځای څخه تاسې کولی شئ دا اپلیکیشن په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو زه اوس دغه اپلیکیشن خلاصوم او تاسو ته یې څنګه کوم طریقه ښایم. نو دا د ملګرو څنګه چې موږ اپلیکیشن خلاص کړ. نو تاسې ګورئ نه دلته مینو یعنې مین مینو دلته ګورئ فیسبوک شته کې، مسنجر شته کې، ټویټر شته، ټیک ټاک، یوټیوب شته، نور براوزرونه دا ټول شته، ګوګل د ټویټر د پینټرسټ ده، دا ته ګوره ټیک ټاک، دا څه اپلیکیشن چې غواړئ انټرنیټ پورې مربوط وي په دې ځای کې څنګه کوئ تاسې ترلاسه کولی شئ. وګورئ یوټیوب هم شته کې، دا زیاتره براوزرونه دي نه شته. که چېرې تاسې غواړئ چې دا یو انسټال کړئ نو تاسې څخه به ډېر زیات مصرف هم کېږي او تاسې بیا به یو ځای چې دا ټوله ډاونلوډ کوئ یا یو موبایل سټوریج کې هم ځای زیات نیسي. نو دا اپلیکیشن زیاتره د هغو خلکو لپاره په در خوري چې د موبایل سټوریج یې کم وي او د اپلیکیشن په ذریعه کولی شي یوازې یو اپلیکیشن چې کله انسټال کړي نو لسګونه نور اپلیکیشنونه به څنګه شي ورسره راشي. دلته ملګرو ګوره څومره زیات اپلیکیشنونه دي. زموږ انټرنیټ اوس ډېر کمزور دی، ټول سم نه پرې کوي. ورته ګورئ انډیکس براوزر، آفیس څنګه دا آفیس تیار شته پکې، دا ټول اپلیکیشنونه څنګه چې په دې کې شته دي. نو ته ګورئ ملګرو ډېر زیات کوم اپلیکیشن هم ضرورت وي نو هغه اپلیکیشن څنګه کوئ تاسې له دې څخه ترلاسه کول طریقې یا وینئ یا هر شی څنګه کوئ شته پکې. یعنې ملګرو په دې کې سخت زیات اپلیکیشنونه چې خلاصون هېڅ نشته دی. څومره که ګوره ته وسیله خلاص شو ډېر زیات اپلیکیشنونه دي څنګه کوئ تاسې د دې کې پیدا کولی شئ. او بل ملګرو ته بله برخه هم لري سیکشنز. نو د سیکشن آپشن باندې تاسې کله کلیک ګوګل سوشل نیټورک، انویل اکاونټ، دلته شاپینګ، نیوز، سپورټ، کوم چې څه غواړئ تاسې دلته ترلاسه کولی شئ. دلته ملګرو تلویزیونونه هم څنګه کوي دلته تاسو ته اخیستولی شئ. کوم چې تلویزیونو پورې مربوط وي اکاونټونه هغه هم تاسې کوئ. شاپینګ چې دوکانداري اکاونټونه، نیوز د خبرو، سپورټ یعنې سپورټي، سرویس، ایجوکیشنل درس، ایمیل، تراول اینډ ټریسم یعنې سفر اپلیکیشنونه چې څه غواړئ تاسې څنګه کوئ تاسې د کې د اپلیکیشن په وسیله دلته پیدا کولی شئ. دلته لیکلی فاورټ یعنې د کې کومې خوښ کړي نو تاسو ته به دلته راشي. دا د ملګرو ګوره دا ډېر خوندور اپلیکیشن ده، تاسې کولی شئ دا انسټال کړئ او دې په ذریعه سره ډېر نور اپلیکیشنونه څنګه کوئ خپل موبایل کې انسټال کړئ. زما انټرنیټ ډېر کمزور دی، لاندې نور نه ښکاره کوي. تاسې وګورئ ملګرو لاندې څنګه د زیات نور اکاونټونه څنګه شته کې ګوره موږ د ګوره پایفال هم شته پکې، وای فای د هر شی څنګه کوي تاسې دلته ترلاسه کولی شئ. نو خوږو ملګرو دا وه زما د نن ورځې ویډیو، هیله ده چې خوښ شوې مې. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو آماده کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارمه. هر چېرې چې یاست سلام مو مل شه.